سلامونه د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمن اوسئ. قدرمن لیدونکو نننۍ ویډیو چې ده زموږ د موبایل اپلیکیشن جوړونکو لپاره ده. هر هغه ملګري چې څوک همدا وړتیا لري، همدا توان لري، همدا استعداد په دوی کې موجود وي چې دوی د موبایل اپلیکیشن جوړولی شي. هغه که مثال د انډرایډ موبایلونه وي لکه سمسونګ، هواوی، اوفو داسې نور، هغه که مثال د آیفون کمپنۍ موبایلونو لپاره وي. نو تاسو ته په نننۍ ویډیو کې موږ ښایو ټولې هغه طریقې چې څنګه تاسو د همدې خپل اپلیکیشن څخه چې تاسو جوړ کړی وي له هغه څخه عاید لاسته راوړئ، مثال پیسې وګټئ. نو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته همداسې تخنیک او میتودونه ښایو چې که ډېر عادي سیمپل سافټویر هم تاسو جوړ کړی وي نو تاسو سافټویر به بېلې عایده بېلې پیسې نه پاتې کېږي، یعنې بیخي سیمپل عادي سافټویر وي نو ستاسو سافټویر به بیا هم پیسې لاسته راوړي. نو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته همدا ټول طریقه ښایو مرحله په مرحله ډېر په سوده ډول. تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ او د سکیپ هڅه مه کوئ. ښه نو ملګرو اوس فرا شو موضوع ته. که مثال ډېر داسې دوستان شته چې ډېر په میاشتو په کلونو خواري کوي د سافټویر جوړولو په برخه کې. مثال چې یو سافټویر جوړ کړي، هغه که تعلیمي برخه کې سافټویر وي، په هره برخه کې وي، گیم وي، مثال داسې نوره ویډیو ایډیټینګ برخه شي، هر ډول سافټویر چې وي مثال په ډول تاسو دلته په سکرین نه ښکاري هم مختلف ډوله بیا د هر ډول موبایل لپاره وي. مثال هغه که مثال انډرایډ موبایلونه، په انډرایډ موبایلونو کې لکه مثال سمسنګ کې درېمي، هواوی دي، اوفو دی، انفینکس دی، دا مشهور چې زه وښیم داسې نور. آیفون خو تاسو ته خپله پته لګېږي چې کومه کمپنۍ ده. نو د هر ډول مثال کمپنۍ موبایلونو لپاره چې تاسو د سافټویر وړتیا لرئ نو تاسو پیسې ترې ګټلی شئ چې هر ډول سافټویر تاسو جوړولی شئ. ډېرو ملګرو سره همدا مفکوره هم وي چې یا په پوهنتونونو کې وي یا په مثال انسټیټیوټونو کې چې مثال دوی داسې ذهن لري چې مثال موږ چې د کوم سافټویر جوړوو دا بیا موږ په فریلانسینګ کې مثال په همدې نه کار کوو، هلته بیا خرڅوو په چا نه، په خارجیانو نه، مثال په فرمایش په د دوی په غوښتنه به موږ سافټویر جوړوو، یا به مثال په فزیکي ډول چاته د دوکان لپاره، چاته د مثال کلینیک لپاره، هسپتال لپاره، یا مثال د کمپنۍ لپاره موږ مثال سافټویر جوړوو. نو دا د سره منم په دې طریقه هم تاسو له سافټویر نه پیسې ګټلی شئ. خو ډېر ملګري په همدې کې ناهیلي کېږي. مثال دوی داسې فکر کوي چې موږ به مثال بیا دومره کوشش کوو یا به موږ همدې ځای ته رسیږو، دا لرې خبره ده چې موږ به بیا په دومره لوړه سطحه یا د کلینیک لپاره یا مثال د بل څه لپاره په فرمایش سافټویر جوړوو، د مثال کسټمر ټولو غوښتنه به پکې ځای په ځای کوو، دا ډېره لوړه خبره ده. دوی به داسې فکر کوي. دا بالکل منم دا کار مشکل دی خو ناممکن نه دی، ممکن دی. ځکه ممکن دی چې خواري وکړي دا کیږي، د نور خلک چې کړای شي ته هم کولی شي، خو بیا هم وخت ته اړتیا ده. نو په نننۍ ویډیو کې بغیر له دې که تاسو نشئ کولی چې داسې یو فرمایشي سافټویر جوړ کړئ په لوړه سطحه لکه پوجي گیم، داسې نور مثالونه به درکړم یوه خاص ځانګړي څه لپاره، نو تاسو له خپل عادي سیمپل سافټویر څخه هم که تاسو یوه عادي ډکشنري هم جوړه کړئ، یو عادي کلکولیټر هم جوړ کړئ، تاسو به بیا هم پیسې ګټلی شئ. نو تاسو ته په نننۍ ویډیو کې همدا ټولې طریقې ښایم، ویډیو فقط تر پایه تعقیب وساتئ. ښه نو اوس راځو مثال لومړی موضوع ته، د موبایل اپلیکیشن څخه د پیسو ګټلو. ښه لومړی موږ مثال تر ټولو بهترینه طریقه چې ده مثال چې ډېر عاید موږ ترلاسه کولی شو، کومه طریقه ده متوجه اوسئ. نو قدرمنو لیدونکو، محترمو ډلولفرانو، ورونو، لومړی خو تاسو چې بیخي زیاتې پیسې وګټئ هغه فرمایشي سافټویر دي چې ستاسو د چا په غوښتنه یو سافټویر جوړ کړئ. لکه مثال د هسپتال لپاره مثال څوک تاسو ته ووایي چې موږ ته یو داسې سافټویر برابر کړئ چې په هغه کې ټول مریضان هم ثبتیږي، ډریوران، عین مثال د یو هسپتال ټول کارکوونکي کارمندان په همدې کې ثبت وي، همداسې وسایل، توکي. نو تاسو بیا د همدې لپاره په زرهاو ډالرو، په سلهاو ډالرو یو اپلیکیشن جوړولی شئ. تاسو د دوی سره جوړ راځئ، تاسو ته یا مثال 2000 ډالر یا 3000 ډالر یا مثال 900 ډالر، خو اپلیکیشن بیا فرق کوي. مثال چې په اپلیکیشن کې څومره څه ځای په ځای کېږي ډېر، مثال هغه بیا د اپلیکیشن په خصوصیات، مثال د اپلیکیشن په کوالټي، د اپلیکیشن په ډول او روغان پورې بیا اړه لري.
نو په همدې طریقه هم تاسو زیاتې پیسې ګټلی شئ. دا بیا کار تاسو په فریلانسینګ هم کولی شئ، همداسې په فزیکي ډول هم که په پاکستان کې وي، که په افغانستان کې وي، که په هر ملک کې وي، خلیج، امریکا، دوبۍ، په هر ځای کې کولی شئ. بیخي زیاتې پیسې ګټلی شئ. او په فریلانسینګ کې هم تاسو چې په همدې کې اکاونټ جوړ کړئ، همدا تاسو خپل هلته اکاونټ جوړېږي، تاسو هم خپل خلکو ته همدا ټیلنټ استعداد ښودلی شئ او تاسو ته بیا د هره برخه کې چې دوی اپلیکیشن غواړي یا به تاسو ته درکوي مثال خصوصیات، تاسو بیا دوی په فرمایش سافټویر اپلیکیشن جوړوئ. همدې نه علاوه مثال همداسې یا دکان لپاره څوک تاسو ته وایي چې موږ ته د دکان لپاره یو سافټویر جوړ کړئ، یا د قرضې لپاره مثال چې څوک قرضه اوري یا مثال کوم توکي خو مختلفې برخې یا مختلف والی لري، مربوط په پرې بیا اړه لري چې مثال څه ډول دوی غوښتنه کوي. دې څخه علاوه مثال همداسې د ښوونځي لپاره مثال د شاګردانو لپاره یا مثال د ادارې لپاره، دې څخه علاوه مثال همداسې د یوې کمپنۍ لپاره کمپنۍ خپل فرمایشات چې وي په اساس تاسو ته یو سافټویر ستاسو نه مثال وغواړي چې تاسو یو سافټویر موږ ته جوړ کړئ، دوی کومه غوښتنه چې وي هغه پکې ځای په ځای شي، کوم دوی فرمایشات چې وي په همدې ترتیب دوی غواړي چې مثال همدا ډول یو سافټویر ستاسو نه وغواړي چې یا په آیفون موبایلونو نه یا په دواړو نه په سمسونګ نه کار وکړي وچلېږي، داسې موږ ته جوړ کړئ. مثال هغه هم بیا ستاسو جوړ جړی دی چې په څومره ډالرو تاسو ورسره جوړ شوئ. نو دغه ښې مثال همدغه لارې شوې چې دا هم ښې بهترینه لارې دي. دا بیا لږ ټیلنټ او لږ استعداد ته اړتیا لري، نو په دې برخه کې باید بیا تاسو ځان ښه رسولی وي، ښه په پروفیشنل لیول تاسو ته څوک بیا هر ډول اپلیکیشن ښایي هغه بیا تاسو جوړولی شئ، خو دا بیا لږ وخت او لږ محنت ته اړتیا لري. نو اوس به راشو همدې طریقې ته چې مثال زه خو دومره وړتیا نه لرم، ډېر خلک ډېر نهیلي شي په دې نه درسونه په نیمایي کې ترې پاتې شي، مثال خواري هم کړې وي چې دا لره خبره ده. نو زه تاسو ته داسې ښایم اوس چې څومره عادي ډېر سیمپل سافټویر بیا به هم تاسو عاید ګټي، مثال به عایدو به نه پاتې کېږي. اوس به راشو همدې طریقې ته، تاسو متوجه اوسئ. بله طریقه چې دا ملګرو هغه بیا اعلانات دي، ایډس چې په انګلیسي کې ایډس ورته وایي، اعلانات. د اعلاناتو په اساس تاسو کړای شئ چې په خپل اپلیکیشن نه که هغه د انډرایډ موبایل لپاره هم جوړ وي که د آیفون موبایلونو لپاره باندې تاسو اعلانات ولګوئ. مختلفې کمپنۍ دي، هغه تاسو ته اعلانات درکوي، پاک اکاونټونه جوړیږي، هغه اعلانات تاسو بیا په خپل سافټویر کې په خپل اپلیکیشن کې ځای پر ځای کولی شئ. یې په اساس چې مثال ستاسو اپلیکیشن څوک خلاصوي، اعلانات دوی مخې ته درومي یا په اعلاناتو نه کلیک کې ګوري، تاسو ته به پیسې جمع کیږي. عین که ډېر عادي سافټویر هم وي، تاسو چاته اړتیا نه لري چې په چا نه تاسو وپلورئ خرڅ کړئ، بس فقط ستاسو اپلیکیشن چې شو کېږي دومره یو څه جوړ کړئ، دومره یو څه وکړئ چې داسې یو څه جوړ کړئ چې مثال هغه نه خلک استفاده کړای شي، سلیمه استفاده، مثال د خلکو ته ګټور تمامېدلی شي. هغه بیا چې څومره ستاسو اپلیکیشن ښه وي دومره به پیسې ډېرې ګټي، ځکه خلک به یې اوپن کوي ډېر، خلک به مثال هغه ډاونلوډ کوي ډېر. که بیا عادي سافټویر وي داسې وي چې خلکو ته د فایدې وړ ډېر نه وي، بیا به دومره عاید هم کم ګټي، ځکه چې دومره به بیا ویوز نه وي، مثال دومره به بیا مینوال نه وي. نو په همدې اساس اعلانات به هم تاسو لیدلی وي، زه به تاسو ته هغه اعلانات وښیم. بیا هم وایم چې په هره برخه کې اپلیکیشن وي، که مثال ټابلیټ ته فراهم وي، که د سمسونګ انډرایډ، که ډېر عادي موبایل هم وي، دلته تاسو په د سکرین نه وینئ ګلکسي 3 ډېره مخکینۍ کمپنۍ ده. خیر دا موبایلونه خو اوس له منځه تللي دي، اوس خو مثال الټرا چلیږي، دغسې په آیفون کې 14 پرو ماکس چلیږي، داسې نور. خو که عادي موبایل بیا په ورژن پورې فرق لري، یا بیا عادي خبره ده چې هر ډول موبایل لپاره وي تاسو فقط وړتیا لرئ. اوس به زه تاسو ته هغه د اعلاناتو ډولونه هم وښیم چې اعلانات څه ډول وي، مثال کوم ډول اعلانات. تاسو به ډېر داسې ملګري وي اعلانات به پېژنئ هم نه، تاسو به لیدلی وي خو تاسو به پوهېږئ نه. نو تاسو که هر کله بعضې اپلیکیشنونه ډاونلوډ کړي وي، یا مثال وی پی این شو، یا مثال داسې اپلیکیشنونه چې د انټرنیټ سره تړاو لري، د آنلاین ارنینګ پیسې ګټلو اپلیکیشنونه، یا مثال نور ډاونلوډر داسې بل څه پانې مثال د اعلانات درومي. زه به تاسو ته د اعلاناتو ډول وښیم. ځینې اعلانونه چې دي په ویډیویي ډول وي، مثال څو سیکنډه ویډیو وي، کله چې تاسو په اپلیکیشن یا په اپلیکیشن نه په کومه بټن شي نه کلیک وکړئ، تاسو ته هغه سره درومي. تاسو دلته وګورئ دا ویډیویي اعلانات دي په دې ډول. دلته ښه ماته اوز بند ښکاري او خیر ریکارډر چلان دی، کیدای شي تاسو ته اوز هم شو شي. همدا ډول اعلانات وي، دې ته ویلی کېږي په انګلیسي کې ریورډډ ایډ، ویډیویي اعلانات. بعضې اعلانات بیا مثال داخل اعلانات وي چې تصویر په شکل ستاسو په اپلیکیشن نه، ستاسو په پروګرام نه په فول سکرین ونسي، مثال
ته بیا مثال انټرټرشل ایډز لیکل کېږي په انګلیسي کې. زه تاسو ته وښیم. دلته تاسو وینئ د انټرټرشل ایډ چې دی دلته تاسو د تصویر وینئ. په همدې ډول ستاسو په اپلیکیشن نه ستاسو په پروګرام نه ستاسو په سافټویر نه په بشپړ ډول ورسي. دلته مثال فول سکرین ونسي د کلوز بټن تاسو وینئ د اپشن دا رقم ته یو کلوز بټن سو سکنډه به انتظار شي دا بیا دلته شو کېږي بیا کټ کېږي. دې نه علاوه بیا د بینر ایډز تاسو وینئ لاندې په سټیټس بار برخه کې په فای برخه کې د اپلیکیشن دلته بیا مثال داسې بینر په شکل تاسو دلته وینئ داسې مثال په ډېر کم اندازه سره چې مثال کوم اپلیکیشن د کومه ضربه کوم تعاون مثال د کارکوونکي کوم هغه ستونزو سره نه تر مخامخ کېږي په همدې برخه کې رادرومي. دې ته بیا بینر ایډز ویلی کېږي. نو په همدې ډول اعلانات تاسو په خپل اپلیکیشن کې لګولی شئ. په دې نه چې په هر یو نه څوک کلیک وکړي اتمن کلیک وکړي چا ور فکر کېږي په انټرټرشل نه خو اتمن ډېر کلیک کېږي خو په بینر نه هم کله وره کلیک کېږي. ویډیویي خو بیا بغیر له کتلو کېږي نه دا خو بیا اتمن عاید لري چې که کلیک په وشي که نه ځکه خپل اپلی کېږي. دلته تاسو ویډیو ګورئ ویډیو خو ډایرکټ خپل اپلی کېږي سترګې تاسو په اپلیکیشن نه مثال کلیک وکړئ ویډیو پلی کېږي. نو ویډیو چې پلی شي ډېر داسې اپلیکیشنونه به تاسو لري وي دا ویډیو اعلانات تاسو ته پر درومي. نو د همدې اعلاناتو په اساس بیا تاسو پیسې ګټلی شئ. دا اعلانات چې دي دا هم پارک لري تر ټولو ډېر عاید چې دي د ویډیویي اعلانات دي. بیا کام اینا ورخه عاید چې دي بیا د همدې فول سکرین انټرټرشل ایډز چې ورته عایدې غلي دې نه علاوه بیا اخري ټیټ عاید چې دي بینر دي. نو تاسو به کوشش کوئ چې داسې اپلیکیشن جوړ کړئ چې پاکې ویډیویي اعلانات ولګېږي یا مثال پاکې انټرټرشل اعلانات خو هغه د موضوع مطابق داسې به تاسو ګورئ داسې نه چې د کارکوونکي مثال مخه ډاپ کړي یا مثال داسې خنډ جوړ شي چې مثال بیا د اپلیکیشن ویورس یا مثال استعمالونکي زړه ترې تور شي وایي چې په دا نه خو چاټ پاټ اعلانات رادرومي هر وخت پوره مثال ان انسټال یې کړي یا مثال نه کړي خوښ تاسو به اعلانات داسې د موضوع مطابق شوی یا مثال لکه ډېر اپلیکیشنونه به تاسو لري وي چې مثال کریډیټ ترلاسه کوي یا کوین ترلاسه کوي اعلانات وګورئ فاز کې ویډیویي اعلانات ترسي همداسې فول سکرین اعلانات هم په بعضې بټنو کې خو طریقې هم زه انشاءالله ټوله به تاسو ته ښایم چې ویډیویي اعلانات په کوم ځای کې لګېږي په کوم ځای کې مناسب دي اپلیکیشن مطابق یا مثال دغه فول سکرین یا مثال د بینر اعلانات. نو په دې نه به هم غږېږي. همدا اعلانات چې دي ملګرو دا بیا مختلفې کمپنۍ دي چې تاسو ته درکول کېږي یا کمپنۍ لخوا بیا هره کمپنۍ ځان ته توفیر لري مختلف ځایونه دي مختلف خلک دي. لومړی خو ما تاسو ته ښودلي هم ایډموب دی چې تر ټولو لوړ عاید لري هغه ایډموب دی. ایډموب کې بیا لږ دا مشکل وي چې لږ په افغانستان کې کوم خلک چې اوسیږي دا اعلانات په افغانستان کې نشو کېږي افغانستان خلک لپاره پاکستان کې هم کار کوي چې اپلیکیشن سي کوپن کوي د ایډموب اعلانات دوی ته ورسي خو هغه څوک چې په افغانستان کې اوسیږي دا اعلانات په پروګرام اپلیکیشن کې لګېدلي وي بیا دوی ته دا ایډموب کمپنۍ اعلانات نه رادرومي خو د نورو کمپنۍ ولا کېږي هغه خلاصیږي هم هغه دوی ته په موبایل په اپلیکیشن رادرومي هم که ویډیو وي که فول سکرین وي که بینر وي. او ډېرو سره به اوس همدا اندېښنه هم وي همدې ځای ته به رسېدلي هم وي ډېر داسې ډیولپران ملګري به وي چې اعلانات به هم پیژني مثال دوی به په موبایل په اپلیکیشن کې به سیټ کوای هم شي یعنې په دې کې به لګولی هم شي دا ټولې طریقې به سر درسولی وي خو دا برخه کې به نه هیلې وي چې دوی به مثال که په افغانستان کې اوسیږي پلی کنسول اکاونټ به نه لري چې په پلی سټور کې یا مثال په اپ سټور کې پبلیش کړي دا وړتیا به نه لري ځکه تاسو ته په دې نه ما ویډیو جوړه کړې وه تاسو ته به ما همدا ویډیو هم په ډسکریپشن کې اچولی وي چې څنګه خپل اپلیکیشن په پلی سټور کې یا په مثال اپ سټور کې پبلیش کو طریقې ټول تخنیکونه مې ښودلي دي ویډیو هم تاسو دلته کتلی شئ. نو تاسو ما نه هیلې کېږئ داسې کمپنۍ هم شته چې بغیر له دې چې ستاسو اپلیکیشن په پلی سټور نه یا په اپ سټور کې پبلیش شي مثال پیسې وګټي بغیر له دې چې پبلیش هم نشي دغسې علاوه د نه تاسو بیا هم ستاسو په اپلیکیشن به اعلانات هم شو کېږي په هر ځای کې به شو کېږي هم په افغانستان کې به هم شو کېږي عین تاسو ته په موبایل نه خلکو ته درومي ستاسو اعلانات په افغانستان په داخل کې هم بغیر له وی پی نه ستاسو ته به پیسې درومي. نو انشاءالله زه به تاسو ته دا کمپنۍ هم ښیم عین په هره صحنه کې په هر لحاظ ستاسو اپلیکیشن بغیر له عایده نه پاتې کېږي زه تاسو ته ډاډ درکوم اطمینان درکوم د ټولې طریقې به په وخت زه تاسو ته ټولې ښایم په کار تاسو چینل سره تعقیب وساتئ سبسکرایب یې کړئ. نو انشاءالله د ټوله برخې که څوک مثال په انډرایډ سټوډیو کې اپلیکیشن جوړولی شي څوک په حدیث سکیجویر کې جوړولی شي سکیجویر بعضې دوستان په سکیجویر کې اپلیکیشن جوړوي حدیث سکیجویر کې د ټول تخنیکونه به زه ستاسو سره شریکوم همداسې د ویب سایټ ولا به هم وښیم څوک مثال ویب ډیولپینګ یا ایچ ټي ایم ایل زده کوي جاوا سکریپټ داسې نوره مثال پی ایچ پی
هغه د هم نه نهیلي کېږي ځکه چې دوی هم دته مثال مجبور نه دي چې دوی په فریلانسینګ بشانې ویب سایټ خرڅ کړي چې ته په فرمایش څه دپاره ویب سایټ جوړ کړي. دوی هم بغیر له دې د اعلاناتو په اساس دوی هم پیسې ګټلی شي. نو انشاءالله د ټولې طریقې د ټولې د ګټې له یارې دا به ټوله زه مرحله په مرحله تشریح کوم. دا کمپنۍ به هم زه ته ښایم، اعلانات به هم درته ښایم چې کومې کمپنۍ ښه دي، کوم باید موږ په اپلیکیشن کې اپلوډ کړو، که په پلی سټور کې پبلش کوو، کوم اعلانات باید ښه وي، نتیجه به ښه وي. که په پلی سټور کې موږ نشو کولی بیا کوم ولګوو چې زموږ مثال فعلحالا له همدې څخه استفاده وکړو چې زموږ اپلیکیشن بې له عایده پاتې نه شي. نو دا ټولې طریقې به انشاءالله په وخت سره سټیپ بای سټیپ ښایم. دا ستاسو سره زه ژمنه کوم. تاسو په کار چینل سره پاتې شئ، چینل تعقیب وساتئ. دې څخه علاوه زموږ په اپلیکیشن د آنلاین پیسو ګټلو کورسونه هم ویډیوګانې اپلوډ کیږي. په برخه کې هم موږ کورسونه لرو، که د یوټیوب برخه ده، ټیک ټاک، فیسبوک، داسې نوره د سایټونو پروګرامونو اپلیکیشنونو برخه ده. تاسو په کار تعقیب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. نو انشاءالله په آینده کې چې هره ویډیو اپلوډ کیږي تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. نو کوشش وکړئ، همت وکړئ. بیا هم وایم د ویډیو په پای کې چې نهیلي کیږئ مه، خپل محنت کوشش جاري وساتئ. ښه وخت، مننه.